درې میاشتې وړاندې پاکستانیو ملیشو د ډیورنډ فرضي کرښې د غاړې 3 کیلومتره ساحه چې د عامو خلکو شخصي ځمکې هم پکې شاملې دي په خپل کنټرول کې راوستي دي. د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له پاکستانیو ملیشو سره د اغزن تار د تېرېدو پر سر 4 ځلې جګړې ترسره کړي چې ګڼو پاکستانیو ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولي او د اغزن تار د تېرېدو مخه یې نیولې. د دوی په خبره چې تر اوسه دولت ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. مونږ 4 وره جنګ په وکړو په د خپله خوره په څنځي چې دا د مونږ خبره ده. د مونږ سره دولت هېڅ کومک ونه کړو. مونږ به در خیر سلګۍ پر جنګېږو په خپل ټوپک به جنګېږو ورپرېږدی نه. دغه نه موږ 4 وره برید وکړو. دغه موږ سره نه حکومت نه پولیس نه سرحدي به پولیس موږ سره هېڅ چا کومک نه دی کړی. موږ په خپل ټوپک په خپل کارتیز په خپل ریپۍ دې سره موږ اجازه نه ورکوي. دا موږ پرېږدي نه د سره 2 وره موږ 4 وره جنګ کړی دی. دا ته موږ چې هر څه کوي که ستر وي که وړي کوي که سپرنګیری وي که مشر وي دې ته موږ اجازه ورکوي نه. دا موږ پرېږدي نه. یوازې همدغه کسان نه دي چې د پاکستانیو ملیشو پر وړاندې د جګړې په ډګر کې جنګېږي بلکې د یادې سیمې کوچني ماشومان وایي له خپلې خاورې څخه به د سر په بیه ساتنه وکړي. هیڅ کله پاکستاني ځواکونه تا نه غواړي چې خوره ومڅي. موږ چې بدن کې یوز کوي نه وي یا په قربانوي موږ نه غواړو چې ناوانڅي خوره. د یادې سیمې قومي مشران له ژمن تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د دوی پلرنۍ ځمکې په خپل قلمرو کې راوستي. دغه مشران زیاتوي چې د پاکستان حکومت ته به اجازه ورنکړي چې د دوی خاوره تر کنټرول لاندې راولي. تاسو خپل دغه منطقي ولید چې د پاکستان پوستې دي دلته جوړ کړي دي او دوی غوړي چې دلته سیمه خاردار تیر کی یمه منځ کې چې تقریبا 3 کیلومتره دی نه یو طرف ته پراتی دي په سورو او تقریبا 10 کیلومتره په اوږده پراتی دي. دا غدای تر خپل ولکې لوندرولي او مقدار باقي چې تاسو هم وینئ دلته دازي کې هم دي په د نورو پوستو کې هم پروت دي. موږ هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکوي چې د پوستې جوړې کی او یا د دلته د نورم هغه سیمه خاردار تو کی. نو اوس دلته زمونږ مخامخ تاسو ګورئ شهیدان چې کومه موضوع دلته پوستې جوړې کړي دي. د هغې پوستې نه هغې خواته مونږ 3 کیلومتره مځکه لرو چې د پلار د نیکه ادارې مالې ته دي. نه دغه د وزیرستان کډوال چې کله راتلل هلته عملیات شروع کړل په دغې کې د مونږ کلیوال کورونه دې خواته راوغوښتل. د میږ په بدن کې د کومه وخته پوره چې وینه وي انشاءالله په دی به مونږ قربانوو. لا دې وړاندې پاکستانیو ملیشو د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې ورته هڅه کړې وه چې د ولسونو له سختو غبرګونونو سره مخ شول او اجازه یې ورنکړه چې د فرضي کرښې دې غاړې ته اغزن تار وغځوي. د افغان حکومت د بېغورۍ له کابله پاکستاني ملیشې د ډیورنډ د فرضي کرښې 3 کیلومتره وړاندې راغلي. د حکومت پر ځای د سیمې اوسیدونکو په خپلو ټوپکو سره وکولی شول چې د پاکستانیو ملیشې د اغزن تار د تېرېدو مخه ونیسي. میوند مختار، ژمن تلویزیون، د تڼۍ ولسوالۍ ورژل سیمه.